د حافظه تیزولو د پاره د دماغ تیزولو د پاره یو داسې عمل یو داسې وظیفه د قران مجید یو داسې مختصر آیت چې هغه ډیر مجرب عمل دی چې چا هم دا عمل کړل نو الله رب العزت هغه د دې قران مجید د دې آیات د دې مختصر آیات په برکت سره الله رب العزت داغه د دماغ مسله حل کړل د حافظي مسله حل کړل په دې حواله سره ډیر کسان ماته میسج کی یو ملګری چې بھائی زه یو کار وکم ملټری شو چې زما دماغونه خبره وتلی زه ډیر زیات پریشان یم یو کار وکم یا خبر وکم بیا می په ذهن کې خبره نه وي یو شی وځي کې کېدم بیا راته پته نه چې دا شی ما کم ځای کې خېده چرته پیټه بند کم بیا می په ذهن کې نه چې دا پیټه ما بند کړل یا کولا پاتې شو یعنی د دې په وجه باندې زه په ټینشن کې ما نو ماته یو داسې عمل یو داسې وظیفه وکړه چې الله حافظ زما د حافظ تیزکی او ماته خبره یادوي نو یادو ساتي په دې حواله سره زتا زره یو داسې عمل خیمه چې دا عمل ان شاء الله تعالی تاسو په پابندۍ سره کوئ ظاهر خبره ده دا عمل ماشومان هم کولای شي هغه ماشومان چې کوم سکول ته ځي کالج ته ځي یونیورسيټي ته ځي مدرسې ته ځي حفظ کې د قران مجید تعلیم حاصلې لګیادي دا غو لپاره هم ظاهر خبره ده دا غو د حافظي لپاره هم دا عمل انتهایی کارآمد ده ماشومان دا عمل کې ان شاء الله تعالی حافظه به تیز وي او په هر میدان کې د تعلیم په هر میدان کې ان شاء الله تعالی الله حضرت ته کامیابی حاصلې او غټ عمر والا چې کوم کسان دي هغه دا عمل کولای شي بیا ظاهر خبره ده چې کله د عمر تقاضا وي هم وي چې کله انسان عمر لږ زیات شي نو یې بیا زیات وي ولا خبره دی یریږي نو ظاهر خبره ده چې د هغه لپاره دا دماغ دا حافظه دا د الله حضرت یو ډیر غټ نعمت دی نو بهرحال د قران مجید په دې آیت اسی خود پورا قران مجید چې کوم دی دا ډیر طاقت والا کلام دی الله رب عزت کلام دی لیکن چونکه دا آیت یو خاص آیت دی دا هغه آیت دی مختصر غونی آیت دی چې کله به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازل شو جبرئیل علیه السلام به وحی نازل کړه نو نبی علیه السلام پریشان شو زر زر به آیت یادو د سینې زمانه هیر شي نو الله رب العزت داغه د تسلی لپاره قران مجید کې آیت نازل کو سنقرئک فلا تنسى من بتا دا آیت ولولو وداسې طریقه فلا تنسى چې ته بچری هم ظاهر نه کی یعنی په دې طریقه باندې وتا تمغه قران مجید چې آیت دا نازل کو چې ته یو ځل هم وای نو دا بچری هم ستانه نشي ته پریشان کیږم نو د قران مجید دا آیت ډیر مختصر آیت دی سنقرئک فلا تنسى سنقرئک فلا تنسى دا یاد دی دا آیت مختصر آیت دی او چې څومره دا ویل شي څومره په کثرت سره ویل شي ان شاء الله تعالی د دې چې کوم ریزلټ دی د قران مجید د دې آیت چې کوم اثر دی هغه تاسو محسوس کوئ او کم سے کم په هر مانځه پسې یو ورځ پرې دا لازمي وي چې کله تاسو فرض منځو کې سلام واړوي دا غي نه بعد یو ورځ پرې سنقرئک فلا تنسى دا کم سے کم تاسو وي او دا غي نه علاوه چلته پرته هم د دې په کثرت سره ورت کوي سنقرئک فلا تنسى سنقرئک فلا تنسى دا وي خپل پسینه باندې هم دم کول شي او چې کوم کسانو د دماغو مسلې نو د هغه په سر باندې هم دم کول شي او پسینه باندې هم دم کول شي خپل ځان باندې هم دا عمل کول شي یقیني طور پر د دې چې کوم ریزلټ دی د دې چې کوم نتیجه ده هغه ان شاء الله تعالی ساسو مخې دراشي لیکن شرط دغه دی چې دې پابندي ضروری ده بهرحال دا ویډیو د سره مخکې هم شیر کړئ ځکه چې نن سبا کې د انټرنیټ دور دی داسې حالات دي چې د هر کس حافظه چې کوم ده هغه خراب ده هر دویم کس چې کوم دی هغه د حافظي مسله ده نو دا ویډیو مخکې شیر کړئ د سره زیات نه زیات چې هغه کسان چې د هغه د حافظي مسله وي د دماغو مسله وي خبره او ته نه یادېږي هر خبره تیریږي تاکي هغه ته هم دا میسج ورسي دا پیغام ورسي تاکي هغه هم دا عمل شروع کړي چې د الله رب العزت دا نعمت د حافظي د نعمت الله رب العزت داغو په حافظه کې اضافه وکړي د الله عزت دعا ده چې الله رب العزت منګه تاسو ته هر قسم له آفات او بلیاتونه د هر قسم له امراضونه الله رب العزت زموږه حفاظت وکړي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته